سلام خدمت شما نجیب صاحب محترم و دو میهمانی که حضور داره و بیننده‌ای که ما را همین اکنون از طریق برنامه لایف شما تماشا میکنه. خدا کنه جور و صحتمند باشین. از جرمنی هستم، از شهر هامبورگ. طوفان ضمیر هستم. تشکر آقای طوفان، خوش آمدید. به نظر شما در مورد اینکه مجامع بین‌المللی تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته چی است؟ چرا طالبان را نمیخواهد و مشروعیت نمیدهد؟ حرفای مختلف وجود داره. اینجا هر کس یک نظر خاص داره. از دید خودم ما به صفت یک جوان افغان بیان میکنم. بدون شک سرزمین افغانستان کس مربوط به افغان ها میشه. اگر طالبان بود افغان بود، اگر حکومت قبلی بود افغان بود، این شک شعبه وجود نداره. از دید ما طالب کسی است که سر نمیمانه، گردن نمیمانه به هیچ کشورهای بیگانه ها که دخالت کنه در نظام افغانستان. اونا وابسته به غربیا نمیشن. اونا وابسته به مثل رهبرای وطن فروشای خائنای 40 سال قبل وابسته که به ایران بود، به پاکستان بود، به انگلیس بود، به اروس بود، به سایر کشورهای دیگه بود. طالب گردن نمیمانه به کسی و طالب 20 سال قبل نیست. طالب امروز با طالب 20 سال قبل خیلی زمین و آسمان فرق داره. دید ما است که طالب امروزه از هر نگاه، از هر زاویه اگر ما شما فکر میکنیم منطق دارن، شعور دارن، عزت دارن، آبرو دارن. اینا نباید فراموش کنیم. ما یادآوری میکنم ساده از رهبرا. ببینین 35 رهبر سر 35 میلیون انسان 40 سال پاچایی کرد. 40 سال از هر حکومت حق میخواستن. 40 سال وابسته به کشورهای بیگانه ها بودن. 40 سال غلامی ایران کردن، پاکستان کردن. امروز بازم به نام جبهه مقاومت یک چند نفر خسته در کشورها از نظام افغانستان حمایت نمیکنه، از نظام افغانستان تخریب میکنه. که خیلی دردآور، خیلی شرم‌آور است. و من میگم شرم باد به چنین اشخاصی که از هیچ نظام افغانستان دفاع نمیکنه. و این به کل معلوم است که یک سمت است، یک مردم هستند که کل مردم او مردم هم میشناسن. اگر اونمو در کنار هر نظام استاد میشد، نه طالب میامد نه حکومت های دیگه. چرا دولت دکتر نجیب سقوط دادن؟ چی یک دولتی داشتیم؟ چرا ظاهر شاه سقوط دادن؟ چی گفتم؟ این حق میطلبن. از کولاب سمرقند و بخارا آمده در افغانستان میآید به صفت مافیا خود معرفی میکنه، از هر نظام حق میخواید. تو فکر میکنی که حق مسلط پدر و پدرکلانایشان است؟ این چیزا باید قبول کنه و این چیزا بپذیره که افغانستان از خود صاحب داره. افغانستان که سرزمین افغان است که از اقوام مختلف جور شده، از قبیل پشتون، ازبک، هزاره، ایما، قزلباش، نورستانی، تاجک، هر رقم بریم نقطه نقطه. به صفت یک جوان افغان ما یادآوری میکنم که از جبهه مقاومت و گروه هایی که به ضد نظام های افغانستان کار میکنن از جمله ما نیستن. او بیگانه هستن و بیگانه پرست هستن. تشکر. یک سوال دیگه شما داریم. آفرین، بسیار یک تحلیل خوب داریم. ما طرفدار یعنیش کسی نیستیم، به صفت یک نطاق میتونیم که شما را بپرسیم و ما شنونده هستیم. ایرا با دوستا میمانیم، به هموطنا میمانیم که تحلیل کنه حرفای شما را، از جنرال صاحب، از دگروال صاحب و از رئیس. سیاست های پولی حرکت طالبان چی بوده و تا کدام سطح موافقت آمیز است؟ لطف نموده در این مورد تحلیل تان ارائه نماید. ما میبینیم بدون شک که در افغانستان طالبای وجود دارن که واقعا با مردم خود کار میکنن و 20 سال 25 سال خیلی با تکلیف بودن، خیلی زجر دیدن، خیلی مشکلات دیدن، از فامیل خود دور، از مردم خود دور، به نام تروریست، به نام دهشتگر، به نام وحشتگر، به نام صد فسق و فسادگر در دنیا معرفی بودن. اینمیار کی معرفی کردن؟ اینمیار چند کلابی، چند نفری که آمدن وابسته به کشورهای دیگه بودن، اونا یار بدتر ساختن. یگانی مردمای بد نبودن. من خوب یادم است، من در افغانستان بودم در وقت طالبای سابق هم اونجا بودم و من میدیدم، دید چشم خودم میدیدم که هیچ کس سر ناموس هیچ کس تجاوز نکرده بود، حق حقوق هیچ کس پایمال نکرده بود.
سر مال مردم تجاوز نکرده بود، مردم آزاری نکرده بود. یک کسی که ریش مثلا کمتم گیر میداد یا مویا را گیر میداد اون موضوع جداست، اما این که مردم ازش راضی بود بسیار کار خوب بود. و در بین طالبا علم، فهم، دانش، شعور، عقل، هر چیز وجود داره. امروز همه چیز درک میکنن، میفهمن که واقعا مردم افغانستان مشکلات دارن. باید مردم افغانستان از بحرانای جنگی باید نجات داد، از بحرانای اقتصادی نجات داد. به می خاطر امریکا موافقت نمیکنه که ایشان وابسته برشان نمیشه که طالبا حرفای اونا را قبول نمیکنه. مثال ما برات میتونم. طالب میگه مثال امریکا میگه که تو برو در پکتیا مثلا اینی سر بزن از بین ببر، اینق مردم ها بکش. اونمو چیز طالب قبول نمیکنه. و مو خاطر وقتی که سر نمیمانه او به رسمیت نمیشناسش. بسیار برز معذرت، موضوع را دیگه طرفم برد. باشی دوستان و هیوادوالو، زمون سره د ورور د آلمان څخه په لیکه کې شوی ده خبرې احساسات افغانیت متقابل قبول دي، د قدر وړ دي، د پام وړ دي، د ذهنیت او د ارزیابي د اټکل د قیاس د پورې اړه لري، زما پورې اړه نه لري. خو زه یوازې دې ته خوښ یم چې ای کاش زمونږ په هیوادوالو کې، په دې نوي نسل کې، په نوجوانانو کې داسې احساس پروت و چې اوس د مستي پرېښې ده، میوزیک پرېښې ده، هر څه پرېښې ده، افغانستان غم ده ورسره او د لایف یا د ژوندۍ بڼه برنامې ته راغی او خپل اظهار د افغانستان سره د محبت وکړو. دا ماته مطرح نه ده که څوک د هرې ډلې پلوي کوي که مخالفت کوي. زه غواړم چې تاسو نه واورم او ولس دې ته ولس په دې باندې تحلیل وکړي. که تاسو کومه مهمه یا ښکلې پوښتنه لرئ کوئ چې دې ځوان څخه وپوښتئ. دې ځوان خبرې ماته د پام وړ په دې دي په صفت یو نطاق چې زه د 21 کاله د نطاقي یا د ژورنالیزم دغه فلسفه یا دغه کار یا دنده پر مخ بیایم. نو زه دومره درته ویلی شم چې دا سړی یوازې احساساتو کار نه اخلي، ځینې حقایق یې بیان کړه. هغه حقایق یې ویلي چې تر اوسه پورې مخالفت د طالبانو او د ځینې مثبت پوینټونه یا نقاط یې بیان کړه. نو دا د خپل حق د مسلم حق ده. هر هغه څوک چې مخالفت کوي هغه هم د هغوی مسؤلیت هم د هغوی ده او دا حق هم لري چې خپل ابراز نظر وکړي. د دې ورور څخه مننه کوو. دنه به یو درېیمه پوښتنه دا وکړم، یک سوال اخر شما بفرمایید. سوال سیاست‌های خویی خو سوال سیانما، آیا شما می توانید در مورد فقر روز افزون در وضع موجود در افغانستان را بر مبنای دلایل موجه و مقننه تحت بحث بررسی قرار بدهید و علت‌های به وجود آمدن آن را توجیه نمایید؟ آیا حرکت طالبان کدام برنامه عملی برای رشد حیات اقتصادی و از بین بردن فقر و آفت اقتصادی دارد؟ ما میخوایم کوتاه یک چیز یادآوری کنم. نجیب صاحب محترم، عرضم به حضورتان که چند وقت قبل امی منجمد شده چند مقدار پولی را از چیز تعدادش یک کم ماری آزاد ساختن. تقریبا 180 و چند میلیون دلار بود فکر کنم. درست است؟ 280 چند میلیون دلار بود. بسیار برز معذرت. اگر ما این قیاس کنیم 35 میلیون نفوذ افغانستان است تا 38 میلیون فکر کنیم، نه؟ اگر ما 280 چند میلیون دلار تقسیم 35 میلیون انسان کنیم، ما فکر میکنم که 20 سال هر نفر بسش است که کم از کم که هیچ نشه تقریبا 3.5 میلیون به هر انسان میرسه اگر این رقمی فکر کنیم، اگر این رقمی قیاس کنیم، در حالی که صورت نمیگیره این کار. ما فکر میکنم که امروز اقتصاد در افغانستان خراب است، مردم در فقر هستند و اقتصاد مردم بیخی رو به فرو رفتن است. انشالله این حالت این رقمی نمیمانه. این سرخیل نظامات چنین حالت آمده، با مرور زمان هر چیز درست میشه. یک حکومت عامه شمول درست میشه، یک حکومت جدید میآید. مردم افغانستان یک کم باری صبر و حوصله خود دوباره مثلا از دست ندن. امکانات از این است که انشالله حکومت عامه شمول که کل مردم خود در اوج ببینه و اون مردمایی که مثلا کادرهایی که از افغانستان بیرون است با واقعا اون مردمایی که به افغانستان کار میکرد، با مردم خود کار میکرد، اون مردم بر میگردن، نه او دزای، نه او وطن فروشای، نه او خائنایی که
وطن فروختن، مردم برباد کردن، قصرها جور کردن، ضد ذریعه به صدها موتر داشتن. او مردم از افغانستان نیست و در سرزمین افغانستان دوباره برگشت نمیخوره و اگر بیایم و حق حقوق افغانی رو اوجه هیچ ندارن، به صفت یک افغان هستن اما از حکومت داری بره نمیبرن. و ما میخوایم یک چیز دیگر هم کوتاه یادآوری کنم که مردم میگه که تنها امی طالبا پشتونها است. این افکار منفی خود باید دور کنن، این احساس بد خود باید دور کنن. پشتونها تنها طالب نیست. پشتونها او مردمایی هستند که به هزارها سال میشوند که کشور نگاه کرده، به صدها سال میشوند که از حق و حقوق مردم افغانستان با افکار مختلف، با فکرهای مختلف دفاع کرده است. بازم سپاسگزاری میکنم، مزاحم وقتتان نمیشم، اوقات خوش برتان آرزو دارم. تشکر باشی شما. باش که از آقای پاتون بشنویم و دیگه دوستان میاید سرانوال صاحب مهربانی جناب صاحب خورد. پاتون صاحب دیگه ورور خبر خود واردلی تاسو خپل نظر موږ سره شریک کړئ. ورور جان دا خپل نظر دی، خو د همداسې یو خوشبینه دی چې موږ هم دا وایو چې خدای د خبرې خدای وکړي چې رښتیا شي. خو هلته موږ هم په سترګو باندې وینو چې د هغوی غټ مشکل دا دی چې هغه اوس په کابل کې ټول پاتونونه بند دي. خلک مطلب په یو ډار کې دي. درګرده ته ورسه په پاسپورټونو دفتر باندې چې وګوري خلک منډې وهي. غربت دومره زیات دی چې بیخي انتها دومره زیات دی چې مشکل. خو موږ هم همداسې خوشبینه یو، د طالب یا د بل چا سره مخالفت موږ هم نه لرو، شخصي دښمني نه لرو. موږ هر هغه ته لکه ته چې ورته خاین وایي، موږ هم هر هغه کس ته خاین وایو چې هغه د افغانستان سره خیانت کړی. د ما سره که خیانت کړی زه په دې باندې نه خفه کېږم. زه هغه انسان یم، زه 6 اولاده لرم. ما ته د دنیا ګارنټي راکړي ودې وایي چې زه تا په مخ کې د تا 6 اولادونه ټول دلته لالومه، خو د دې نه وروسته به په افغانستان کې نه تاجک نه هزاره ازبک او نه د افغانستان بلوچ ایماق یو نورستاني او پشي دا به یو کس نه وزل کېږي. زه د دې 6 اولادونو نه ورته تیرم. دا درته د زړه نه وایم، په والله په بیله وایم. خو چې څوک داسې وسي چې لکه څنګه چې دا ته وایي، مګر هم طالبان راوستل، دا بل حکومت راوستل. محترم ما میخوایم حرف تا میخوایم همینجا قطع کنم. یک شعر داریم که رحمان بابا یادآوری میکنم، میگه چغوٹی په سیواهی پلاس بدر شي او چاویل چې په دریاب کې گوهر نشته. امید داریم وقتی که کوشش کنیم حتما هر چیز درست میشه. ما نمیخوایم سر افکار مردم منفی تاثیرات به وجود بیاریم. ما نمیخوایم که منفی صحبت کنیم. همیشه باید خوشبین باشیم، همیشه باید مثبت صحبت کنیم، همیشه باید مردم خود وادار کنیم که وابسته به دولت‌های خود باشه، به نظام‌های خود باشه. ما به صفت یک جوان افغان هر وقت هر سال یک بار من افغانستان میرم. دمی وقت طالبان میرم، ولی اگه طالب برام از 1 تا 2 بگوید، او خائنم میشناسه، او وطن فروشم میشناسه، او کسی را میشناسه که به سالها در افغانستان ظلم کردن. مثال ما برات میتم، رئیس فدراسیون میخیزه مثال تجاوز میکنه سر دخترکای خرد، او را کی حمایت میکنه و پشتیبانش کی میباشه، کجا پناه میبره؟ که نباید چنین حالت صورت بگیره. در مقابل چنین اشخاص باید اینمی رقم صدا بلند کنی. اما در شرایط کنونی باید ما به صفت یک جوان افغان از حق و حقوق مردم خود دفاع میکنم. امی طالب 100 مرتبه بهتر از او خائنای جهادیای وطن فروشا بود که 40 سال حکومت سر مردم افغانستان کرد. سگش بهتر است. با خدا برتان قسم میخورم که یا هیچ وقت خیانت نمیکنن یا هیچ وقت پشت پول و پیسه نیستن، هیچ وقت پشت قدرت نیستن. منظور و هدفشان عقیدهشان فقط اسلام است و مردم افغانستان است. بازم تشکر باشی شما. قدرمن سلامات صاحب خبر خوم د دې ځوان واورېدلې او د نور مشرانو او د شهید ډاکټر نجیب الله د ورور او داسې د پاتون صاحب د جنرال صاحب او د نورو مرګرو مهرباني وکړئ د دې ورور خبرې څار جابي کوي تاسو سلامات صاحب. سلامونه تک صاحب، تاسو ته پاتون صاحب ته ټول دوستانو ته د ورور ته
او هغه دوستان چې موږ مخکې تیر شوي او دوستان چې موږ ګوري ټولو ته سلامونه احترامات تقدیم. زه به دغه وروستنۍ او وروستیو لحظو کې تاسو سره اړیکه ټینګه شوله. مخکنۍ خبرې مې نه دي اورېدلې، څنګه چې دغه ورور خبرې مې واورېدلې چې دغه ورور له خبرو سره خو زه سل په سلو کې موافق یم چې دغه اوسنی حالت چې موږ ته راغلی دی د یو ضرورت له مخې موږ ته راغی. دا چې موږ به یا خوښ یا به خوښ نه یې، د چا به نه یې خوښ، د چا به خوښ یې، هغه ځان ته خبره ده. ولې دا د زاړه نظام د فرسودګي او د هغه نظام له وراثتوب او له خرابي او د هغه له چټلي په نتیجه کې په همدغه محصول راوتلی ده. همدا نظام موږ ته راغلی او دا نظام د همدغو د ورونو د زیاتو سختو قربانیو او د مبارزې په نتیجه کې موږ ته راغلی. ولې دا چې اوس څه باید وشي، تر اوسه څه کړي دي دغه خبره ده. هغه څه چې تر اوسه شوي دي چې مثبت کارونه یې کړي دي هم ټولو ته معلوم دي. موږ ته ټولو ته په افغانستان کې د قدرت جزیرې له منځه یوړلې. دا ډېر غټ کار و په افغانستان کې، تجهیز جلوګیري وکوله. دا غټ کار و په افغانستان کې د غاصبینو، قاتلینو، فاسدینو ماڼۍ ور ونړولې. د هغوی هغه د کبر او د غرور له حسودو چې حرکت کړل هغوی، دا ډېر غټ کار و. دا ډېر د افغانستان خلک یې د څو جنګ سالارانو له ګریوګانګیري څخه د ابد دپاره خلاص کړل. ولې دا چې دغه دوی باید څه وکړي. تاسو سوال دا و چې نړیوالې ولې څنګه په رسمیت وپېژني، څوک به وپېژني. اصلا خو د دولتونو د تشکیل دپاره معیارونه دا دي چې یو هېواد باید معینه جغرافیه ولري، نفوس ولري او حاکمیت ولري. پخوا به همدغه شی بولو. اوس د اخرو وختو کې دغه نوې مسله موږ ته راغلې ده چې اوس نړۍ ټوله په یو کلي باندې سره اوښتې ده، مناسبات لري. نړیوال باید یو د بل سره تعامل ولري. هغه څه معیارونه، نورمونه چې دې په ملل متحد د کنونسیون لخوا چې اعلامیه د حقوق بشر ده، د هغوی رعایت ده، دغه مسایل هم باید ورسره مراعات شي. او نړیوالو هم همدغه خبره ورسره ټینګه نیولې ده چې د ملل متحد د کنونسیونونه چې د افغانستان دغه عضو دغه امضا کړي هم دي د اعلامیه د حقوق بشر دغه اصول هغه باید رعایت کړي چې بیا ملل متحد په رسمیت وپېژني. دغسې هغوی هم تر فشار لاندې نیولي دي. زموږ هم غوښتنه دا ده چې طالبان اوس چې له هغه حالت راوتلي دي چې ته جنګي حالت ولو، ته دوی ته د جنګ دنده ور په غاړه شوې وه. نن ورځ دوی ته نور ډېر مسؤلیتونه ور په غاړه دي. دوی ته د افغانستان د 35 میلیونو د سرنوشت مسله ور په غاړه ده. دوی ته د دغو خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو تکلیف ور له غاړې دی، د صحت عامې تکلیف ور له غاړې دی، د شفاخانې تکلیف ور له غاړې دی، د سړک ده، د مکتب ده، د معاش ده، د ډوډۍ ده، د کاریابي ده، د وطن د پیشرفت ده، د زراعت انکشاف ده. دا ټول وظایف دوی ته ور له غاړې دي. نو آیا دا به دوی ټول په تنهایي په همدغه شکل سره چې اوس لري وکولی شي؟ سوال دغه شی دی. واضح خبره ده زما له نظره چې له یو طرفه هم ورته وخت ورکړل شي، هم ورسره کومک وشي. دوی هم له دغه حالت څخه باید راوځي چې هر څه د مولوي او ملا صاحبانو ته سپاري. دوی موږ توقع دا ده چې دوی متخصص کادرونه، متخصص هغه تخصصي وزارتونه لکه زراعت چې ده، صحت عامه چې ده، فایده‌آمه ده، د معدن صنایع دي، دغه وزارتونه سره دوی کار نه لري. دوی لپاره کفایت کوي د خپل حاکمیت ساتلو په خاطر هغه دفاع وزارت، داخلي وزارت، امنیت ملي، وزارت خارجه دي. ټینګه بساطه حاکمیت له دوی سره ده. اما نور د مسؤلیت ورکړي د افغانستان خلکو ته، متخصصینو ته، هغو ته چې په دې رشته کې تحصیل کړی دی، دنده اجرا کړې، تجربه لري، یو خدمت کولی شي. هغوی د کار وګماري، دوی د نظارت وکوي، دوی د تعقیب کوي، د فساد او د رشوت او د اختلاس او د غدر د دغه مسایلو جلبګیري دې وکوي او نور د کار عامه متخصصینو ته وسپاري. دا یو اشتباه یو وخت کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند هم په خپل وخت کې وکول. کله چې انقلاب وشو ټول صلاحیتونه په خپل لاس کې واخیستلو. وزارت برق نیولې تر فایده عامې، تر صحت عامې، تر عدلیې او تر هر یو. هغه چې به د شا په کله ډبرې سره ولګېده مته به یې حزب ته کنځاوې کولې. که به برق کله په کابل کې نه ول، حزب ته به یې کنځا کوله. که به د اوبو کار تنظیم نه و، حزب ته به یې کنځا کوله. طالبان دې دا مسؤلیتونه ټول په غاړه نه اخلي. دا دې ورکړي د افغانستان خلک دې په خپل مسؤلیتونو کې ورسره شریک کړه، سهم دې ورکړه. هم به د افغانستان خلکو ته د زمینه د کار مسایل شوي، هم به سهم ورکړل شوي. هغوی هم په خپل ځانونه هغوی په دې حکومت کې د حکومت جزو وویني او هم په مسؤلیتونو تقسیم وي. ټول مسؤلیت، ټول بار به د دوی په اوږو باندې نه وي. نو دغه زموږ وړاندیزونه دي چې
دا فکر کوم چې دوی په همدې خاطر وخت شلوغو چې په دې عقل باندې داسې فتواوې واخلي چې هغه د خپلو طالبانو د خپلو د جنګیالي او هغه جنګیالیانو لپاره د قناعت موجبات برابر کړلی شي ځکه دوی ته خو تنده دغه هم ورله غاړې نه دي خپل جنګیالي هم هغوی سره هم مشکل دا دی چې د هغوی قناعت هم باید حاصل کړي چې ښځو ته تر کوم اندازې حقوق ورکول په اسلام کې جواز لري او همدارنګه ټولې نړیوالو اسلامي هېوادونو سره کوشش وکړل نمونې د اسلامي هېوادونه یې ورته مخته کېښولې چې که امارات غواړي هغه د عربي متحده امارات دي که جمهوریت غواړي هغه د مصر جمهوریت ده که شاهي غواړي هغه د عربستان شاهي ده دغسې یا په د شاوخوا ګاونډي هېوادونو کې او یا که دا غواړي چې رهبري د اسلامي د علماو سره بیا په ایران کې ده نو دغسې نو ملک هر دولت چې غواړي دولت یو به ولې حق باید ټولو ته ورکړل شي د ټولو اتباعو ته ټولو ملتونو ته ټولو قومونو ته د جنسیت په حساب باندې دغه تعصبات باید اصلا محسوس نه شي ځکه دوی چې اوس امید کېږي توقع کېږي تاسو په یوه ټولنه کې د امنیت او عدالت د یوې سکې دوه مخه دي تر څو پورې چې امنیت نه وي عدالت نشي تامینېدلی هغه ده چې دوی امنیت راوستی ولې د امنیت د تامین د امنیت د دوام دپاره د ثبات دپاره عدالت حتمي شی دی چې عدالت نه وي ورسره امنیت بیرته زر په زر خرابېږي بیرته له منځه ځي بیا بیرته ګډوډي منځته راځي بیرته د دوی دپاره مشکلات ایجادېږي نو دغه زما نظر همدغه شی دی مننه کورمدان پاڅون صاحب تاسو خبرې د حقپال صاحب واورېدلې مهرباني وکړئ پاڅون صاحب ویډیو دې خراب موږ به داسې وکړو قطع به دې کړو بیا به دې بیخي هېڅ حرکت نه کوي ویډیو دې پاڅون صاحب نه پوهېږم راغی غږ راغی ته لږ به دوام هغه شي بېرته به غږ داسې وخت کې راغی چې موږ خط کې بیا غږ راغی نجیب صاحب محترم ما میخوایم یک چند لحظه یادآوری کنم با گفته های مطابق جناب محترم هنوز دولت یا نظام جدید است نظام طالبان یک نظام جدید به وجود آمده هنوز 5 ماه تیر نشده از 5 ماه از این نظام نگذشته منتها مردم حوصله را از دست نده هر چیز تغییر میکنه با مرور زمان هر چیز تغییرات میآید امروز که طالبی که مثلا 20 سال 25 سال در کوه بودن عالم سابق هم نان نداشتن عالم نان ندارن سابق هم ماش نداشتن عالم ماش ندارن چون پیسه که نباشه از کدام طرف مدرک دیگه چیز نباشه با هم نیست با مردم افغانستان هم نیست نه با ملت است نه با دولت ماش اما با مرور زمان انشالله هر چیز درست میشه حق به حقدار داده میشه کسی که کادرهای افغانستان که در افغانستان فعلا هستن وظیفهشان پس برشان داده میشه سر طالبان از حکومت‌های دیگه فشار خیلی زیاد وجود داره انشالله همه چیز درست میشه با امید خدا تشکر علیم صاحب ستړي مشي تاسو ته ښه راغلاست تاسو د بلجیم څخه په لاین کې یاستئ بله او سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړي چې جوړ به یاست زه به داسې یو لنډ دغه رڼا واچوم د دې دوستانو په مشرانو په دغه باندې په خبرو باندې مشر یو خبره وکړله وایي طالب ته ډېر دغه ورله غاړې دي که نه مسؤلیتونه ورله غاړې دي او ډېر کارونه ورله غاړې دي زه خو په دې نظر یم چې دا نظام چې دا نظام ډاکټر طب اشرف غني دغه ته جوړ وسپارو طالب ته جوړ وسپارلی ده طالب ته نظام دغه په لاس ورغلی ده طالب که چېرته غواړي چې دغه نظام سم کړي ګوره طالب ته اوس ډېر مسایل ډېر اسانه سوي دي مخکې جنګ ول د موږ 80% تقریبا بودیجه چې وله هغه په جنګ باندې لګېدله له هغه مصارفو خلاص ولو مخکې ډېرې ډلې ټپلې ولې دلته مثلا شمال کې څو ډلې ولې هر یو ځان ته فرعون هغه شیان خلاص ولو مثلا نور حسابونه ولو بعضې داخلي عواید چې موږ ولو هغه شخصي ډلو خوړل هغه مرکزي سولو هغه ټول مرکزي دي اوس ټول د یو دولت ته راځي د ما خپله شخصا نظر
له طالب نه دا ده او غوښتنه مې له طالب نه دا ده چې طالب باید ملت دغه د انډیوالي سیستم چې راخیستی ده، دغه د ملایزم سیستم چې راخیستی ده. ګوره په وزارت صحت عامه کې معین وزیر مولوی ده او معینان دوه معینان چې دي تخنیکي یو بل دغه معین چې ده دا یې ملایان دي. په وزارت انکشافیات چې هغه یو انکشافي یو زیربنایي مکمل ټول سیستم ملایي ده، ټول سیستم ملایي ده، ټول سیستم یې ملایي ده. دا یې بله. او بل دغه ورور یوه خبره وکړله چې دغه ته باید وخت ورکړلی سي، طالب ته باید وخت ورکړلی سي. ګوره طالب ته خلکو وخت ورکړی ده. ډېر خلک په افغانستان کې غوښتل ولاړو نه، ډېر چانسونه ورته برابر ولو، امریکا ته، اروپا ته، دې ته د دې لپاره چې له دغه نه له لنډغرو نه په حساب باندې یا له تېر فاسدینو نه په تنګ چې راغلي وو طالبانو ته ډېر خوشبینه ولو. اول پاتې سولو، په وطن کې پاتې سولو. زه به قسم درته وخورم چې اوس هغه خلک چې هغه پاتې دي او غوښتلی چې وطن ته خدمت وکړي او غوښتلی چې په دې وطن کې واوسېږي، بچیان یې دلته تربیه سي او له دغه لنډغرو دغه په حساب باندې دغه سي، هغه اوس ټول مکملا دغه سوي دي، هغه ټول زړه توري سوي دي. هغه غواړي چې په یو رقم نه یو رقم باندې فرار وکړي. ځکه چې په اداره کې په انکشاف کې په د انکشاف جهات کې ما تقریبا 10 کال په انکشاف جهات کې کار کړی ده. هغه وایي زه په انکشافي پروژې دي، زه باید په هغو باندې ما ټول سر خلاص ته پروژه راته معلوم یو دغه خبرې ډېرې هغه شوې ټیټې شوې. داسې به راته ووایي چې د دې بدیل څه شی ده؟ د طالبانو بدیل خو اوس خو طالب ته دغه واک په لاس ورغلی ده. طالب باید ځان اصلاح کړي. طالب باید اوس دغه اصلاح نه کړي، دغه فرض مثال اصلاح نه کړي. د دې بدیل څه شی ده؟ نجیب صاحب محترم، ما میخوایم یک مثال براتان. ما یک مثال براتان میتم محترم. شما فرض کنین یک درخت چهارمغز است، خوب گوش کنین. درخت چهارمغز تو یک سنگ میزنی 40 تا چهارمغز میفته، 39 تایش درست میباشه، یکیش پوچ میباشه. تو به او پوچش نظر نکو، به 39 تایش نظر کو. درست است. منظور ما ایست که در 40 تا طالب یکیش خراب است، ما 39 تایش در نظر بگیریم، نه او یک تایش. درست است. و ما منظور ما ایست که در طالب هم مردمای وجود داره که تحصیل کردن، علم دارن، فهم دارن، دانش دارن. در این نگوین که تنها او مولایی هستن، با خدا تا دکترا درس خواندن، مایستری دارن. اون ببینین برتان کی میگه ندارن. یک مثال من مثالش برات میگم. والی لغمان کی است؟ شاروالیش کی است؟ میشناسیش؟ والی لغمان تحصیلاتش تا کدام درجه است؟ یک دقیقه، ما والی لغمان هم میشناسم، شاروالش هم میشناسم. اولا از پشاور پاکستان بودن که حال تبدیل شده، در جایش یک نفر دیگه بوده. بله؟ اسمش چی است؟ والی پکتیا کی است؟ والی تحصیلات یک دقیقه، در پایین رتبه نبیه، در رهبریت بیا، در مشرانش بیا، در وزارام است. آلی ما میگم که یک سال معامله شد، یک ششمار معامله شد. در بانک ملی یک دقیقه در بانک ملی یک خائن ششته امی دلار بیرون کرده، پاکستان میبره. 3 دلار در کجا رسید؟ چرا در افغانستان دلار گم شد؟ سرای شاهزاده چرا بند شد؟ ما برات میگم سرای شاهزاده چرا بند کردن؟ یک دقیقه دلار چرا بند کردن؟ برای وجود داره. اینمیالیم 19 گروه در افغانستان فعالیت دارن. نجیب جان در دیالوگ غیر مستقیم فعال هستن. و کوچی خبری نباتی شو
یو خبر ده چې زه د طالب طرفدار نیم، خو کله چې دغه د اشرار حکومت د اشرف غني ډله او که د شورانیزار او که ګلبدینیانو صحافیانو دوی نو تاسو بانکونه نه پرېښودل چې د پیسې موږ روان یو، دا تاسو په کورو کې 20 میلیونه 10 میلیونه دي نه پاتې شو، دوی دونه پیسې بار کړې وي او کویدات په افغانستان باندې دي، صادرات واردات هم نشته. دوی په ما یو هراتی ته زنګ وهله په ګمرکي کار کې وای زمونږ د صادرات واردات هغه ول چې و د مالیه 1.15 افغانۍ د میاشتې وای تورن اسماعیل لیکله طالبانو 80% صادرات واردات و نشته د یوې میاشتې وای 1 میلیون افغانۍ د موږ هغه شوی د مالیه شوی ده. ګوره یندغه خبره ده دلته توفیق ته وګوره 1% نه ده 0% نه ده 300% نه ده یعنی 400% فرق شته 400% چند نه فیصد چند که یک چیز دیگر ما برات یادآوری میکنم متوجه باشین محترم، یک چیز ما بسیار کوتاه یادآوری میکنم ازتان خداحافظی میکنم. درسته شما سگ جنرال موبین از مارشال فهیم کده بهتر بود و بهتر است. سگ جنرال موبین از مارشال دوستم کده بهتر است، از احمد شاه مسعود کده بهتر است. حداقل سرناموس خود بزنس و تجارت بین المللی نکردن. اونو خائنایی بودن که سر ناموس خود بزنس کردن. وطن مادر فروختن، سر چند کشور فروختن. سگ طالب مالی میگم بهتر است، آینده میگم بهتر است، تا که زنده هستم میگم بهتر است از او وطن فروشا کردن. بازم با شما را با خداوند تشکر آقا. اوقات خوش در مسنجر شماره تا با ما چی کنی با خاطر احساسات قابل قدر است با ملت میمانه که چی تحلیل میکنه ما به خاطر حرفات تایید نمیکنه، ما حق نداریم فقط با میگی من نظرم است بس صفت یک جوان من نظر میتم و دید خدا میگم عملا چیزی که جریان دارم از اونو یادآوری میکنم. تشکر آقا. طرفدار در مسنجر ما بان باز ان شاء الله گپ میزنیم. تشکر آقا، ممنون از شما، شب خوش، سلامت باشین. تشکر. او تک